سلامونه جوړ په خیر. په نن ویډیو کې په اتو هغو مسایلو خبرې کوم چې نړیوالو تمویلونکو ادارو لپاره د بحث وړ دي. دا هغه موضوعات دي چې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه په بحرانونو کې حسابېږي. دغه موضوعات چې په دې ویډیو کې په خبرې کوم دا د خبريالانو نیولې تر محققینو تر څېړنیزو ادارو او دغه راز تر د پوهنتون استادانو او ټول هغوی چې په څېړنې برخه کې کار کوي د دوی لپاره مهم دي. که په دغه موضوعاتو کار وسی پوښښ سي په اطمینان ویلی سم چې نړیوالې تمویلونکې ادارې دغه موضوعات اخلي او تاسو ته پیسې پرې درکوي. که د افغانستان اوسنی وضعیت ته پام وکړو، افغانستان کې اوسنۍ رسنیزې پروژې ټول په همدغو موضوعاتو ولاړې دي. دغه راز ځینو فریلانسران هم کولی سي چې په انډیویجوال توګه دغه موضوعات پوښښ کړي، مستند یې کړي، فلم یې کړي، ډراما او ډېر نور فوټیجونه واخلي او نړیوالو ادارو ته، که هغه رسنیزې ادارې دي، د څېړنیزې ادارې دي او ډېر نور مرکزونه دي. نو په ټوله کې دغه موضوعات دي چې د کار موضوعات دي په اوس وخت کې د افغانستان نه. نو غواړم په همدغو موضوعاتو خبرې وکړم. تر ټولو مهم مسله کډوالي یا د کډوالۍ بحران دی. کډوالي په دوه ډوله د بحث وړ ده. یو دا چې له افغانستانه څوک کډوال ځي، بل دا چې افغانستان ته بیرته څوک یا افغانان راستنیږي. دغه دوه بحثه که هر ډول کور سي دا د پوښښ کوونکو تر استعداد او مهارت پورې تړاو لري چې دوی فوټیج څه رقم اخلي، عکسونه یې اخلي، ویډیو یې جوړوي، مستند یې جوړوي او څه رقم. خو په دغو برخه کې ټول هغه موضوعات چې فرضاً د کډوالو اړوند دي رسنیزې ادارې دا ضرورت لري او دا اخلي، ځکه هغوی پروژې لري، هغوی تمویلونکو ادارو هغوی ته دا وظیفه ورکړې چې د افغانستان کې د کډوالۍ بحران پوښښ کړي. دا یوه موضوع ده. د افغانانو کډوالۍ حالت ژورې کیسې راواخلي، فیچرونه راواخلي، د افغانانو د کډوالو وضعیت راواخلي، له کومو ربړونو سره مخامخ دي. دا موضوع شوه. بله موضوع د بیرته راستنېدو بحث دی. افغانستان ته افغان کډوال بیرته راستنیږي. د دوی په افغانستان کې بیا میشتېدنه څنګه ده؟ خوړو ته لاسرسی لري؟ ژمي کې له سړې هوا سره دوی څنګه مقابله کوي؟ رواني او صحت برخه یې څومره د پام وړ ده؟ دا برخه هم کېدلی شي چې پوښښ سي. او بله مسله په کډوالۍ کې د جبري شړنه ده، لکه اوس چې ایران او پاکستان دا کار کوي د افغان کډوالو سره. نو په دې برخه کې دغه موضوعات که چیرته کور سي په هره بنا، نو دا د پوښښ وړ دي او رسنیزې ادارې دا محتویات اخلي. بله مسله د ښځو د حقوقو مسله ده چې اوس په افغانستان کې یو نسل ګوښی بحران ورته ویل کېږي. د ښځو مسایل په درې ډولو تشریح کېږي. یو دا چې د کار بندیز مسله ده، جنسیتي تاوتریخوالي مسله ده او دغه راز تر ټولو مهمه مسله د تعلیم بندیز دی. په افغانستان کې اوس دا موضوعات د پوښښ وړ دي. د ښځو د کار بندیز په تړاو دوی کولی سي چیرته چې ښځې نوي کاروبارونه جوړوي دا مسایل پوښښ کېدی شي. په مختلفو فارمټونو کې د استفادې وړ دي. او دغه راز جنسیتي تاوتریخوالي موضوعات چې کله هم داسې مسایل پیښیږي، نو رسنۍ څېړونکي او دغه راز لیکوالان کولی سي چې په دې موضوعاتو کار وکړي او له مخې یې عاید په لاس راوړي. تعلیمي بندیز مسله هم په افغانستان کې اوس په یو بحران اوښتې. له ډېر وخت راهیسې په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې زده کړو ته لاسرسی ولري، البته عصري زده کړو ته. نو دا هم کولی سي چې خلک یا پوښښ کوونکي که ژورنالستان دي، لیکوال دي، مستند سازان دي، دوی دغه ډول قضیې راواخلي او پرې کار وکړي. بله مسله که څه هم دلته د تعلیم په موضوع کې موږ تشریح کړه، د تعلیم مسایلو کې وروسته د نظام له سقوطه تعلیمي خصوصا د ښځو لپاره دا نظام هم سقوط شوی. مختلفې کیسې لري. هغه نجونې چې له شپږم ټولګي فارغېږي د هغوی کیسې د هغوی د زړه غږ راخیستل پکار دی. او دغه راز هغوی چې په کور دي د هغوی غږ هم پوښښ کېدی شي. او دا د دې وړ دی چې نړۍ ته پرې خبر ورکړل سي او مهمه ده چې رسنۍ پرې کار وکړي. بله مسله اقتصادي بحران او بېوزلي ده. په افغانستان کې له ډېر وخت راهیسې دا مسله او دا بحران ادامه لري. دا له حکومتونو پورې تړاو نه لري چې کوم حکومت کې ډېر کوم کې کم دی. له کلونو او حتی د لسیزو راهیسې دا مسله په افغانستان کې پیښه ده. دا مسله د قابل دی خبریت دی، قابل دی پوښښ کېدو ده. که څېړونکي، ژورنالستان او بل هر څوک غواړي په دې کار وکړي، نو تمویلونکي ادارې دې ته پیسې ورکوي. په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه تر 90% پورې اټکل شوې.
دغه راز د بیکاری کچه بیا تر 80% پورې اټکل شوی. که څه هم په افغانستان کې کاروبارونه جوړیږي دا امکان لري چې د پوښښ وړ ووسی. بل مسله د مرستو د کمښت ده. وروسته له هغه چې امریکا تصمیم ونیوه چې په دریمو نړۍ هیوادونو لپاره خپلې مرستې ځنډوي، نو افغانستان کې هم 50% مرستې راکمې شوې. مؤسساتو، انجوګانو او مرسته کوونکو ادارو خپل پوښښ کچه راکمه کړه. نو په دې برخه کې هم خبریالان او ټول هغوی چې غواړي کار پرې وکړي کولی شي چې دغه مسایل پوښښ کړي. په دې کې دوی هر ډول چې دوی فکر کوي خبریال مهارت لري کولی شي چې دغه ډول مسایل راواخلي. بل مسله د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونې دي. دا مسله هم اوس په یو لوی بحران اوښتې. نړیوال څېړنې، نړیوال راپورونه ټول یوه موضوع بشري حقوقو سرغړونه ده. مثلا په افغانستان کې نیونې او شکنجې تر کومې کچې دي، د بیان ازادي مسأله ده او اقلیتونو بحث ده. ټول هغه موضوعات چې فرضاً په افغانستان کې د نیونې او شکنجې پورې تړاو لري، د بیان ازادي پر محدودیت پورې تړاو لري او اقلیتونو اړوند مسایل وي، دا کېدای شي چې پوښښ سي او د دې وړ دي چې نړیوالې تمویلونکې ادارې پرې کار وکړي او هغوی غواړي. نو که څوک په دې برخه کې کار کوي نو دا هغوی ته یوه ګټه ده. بله لویه مسله د افغانستان په ارتباط د نړۍ له بحرانونو ګڼل کیږي، هغه چاپیریالي بحران او اقلیمي بدلون مسأله ده. په افغانستان کې هم که څوک فکر کوي چې کوم ځای کې وچکالي مسله ده، د اوبو کمښت ستونزه ده، د ځمکو خرابېدو مسله ده، د زراعت ځینې مسایل دي، دا کېدای شي چې په متفاوته بڼه پوښښ سي. دا موضوع هم یوه له هغو مسایلو ده چې نړیوالې تمویلونکې ادارې یې غواړي یا مثلا هغوی پرې پروژې دلته افغانستان کې لري. نو دا هم کولی شي چې خبریالان، محققین او نور کنټنټ کریټران په دې باندې کار وکړي او مختلف فارمټونو کې پې کار وکړي. ناقانونه استخراج هم په افغانستان کې یوه له چاپیریالي بحرانونو څخه ګڼل کیږي. بل مسأله نړیوال امنیتي خطرونه دي. په افغانستان کې ویل کیږي چې ډېرې توندلارې ډلې فعالې دي او په دې اړه نړیوال ریپورټونه دا دي، خو افغانستان حکومت دا بیا ردوي. نو تاسې هم کولی شئ یا هغوی چې غواړي په افغانستان کې کنټنټ کریټ کړي، دوی کولی شي چې په دغو برخو کې دا مواد واخلي او نړیوالو ته یې ورکړي، ځکه دا نړیوال امنیت خطر لپاره ډیره مهمه مسله ده. فرضاً د القاعده، داعش، TTP حضور دی په افغانستان کې، په دې اړه کولی شي خبریالان کار وکړي. او دغه راز امنیتي خلا څومره زیانمنه ده. د ترهګرۍ صادرول افغانستان نه ریپورټونه دا دي چې ویل کېږي چې بعضې ترهګریزې ډلې له دې ځایه فعالیت کوي. په دې اړه هم محققین او څېړونکي کولی شي چې کار وکړي او بحثونه پرې وکړي. نو دا موضوع هم یوه له هغو سوژو ده چې نړۍ غواړي او نړۍ پرې غواړي پوه شي. دغه بحرانونه یو بل سره تړاو لري. د ښځو د حقوقو مسله ده، بې ثباتي کورنۍ دي، متقابل بحرانونه دي، ژوند او ژوند مخې ته کړکېچ دی. دا ټول اقتصادي بحرانونه ټول سره یو بل سره تړلي او کولی شي چې د پوښښ وړ ووسیږي. دغه راز په دې برخه کې د نړیوالو پاملرنه ډیره مهمه ده. رسنیزې ادارې، محققین او ټول هغه چې غواړي کار وکړي کولی شي چې په خپلو راپورونو، مستندونو او محتویاتو کې له نړیوالې بشري مرستې وغواړي. یوه حل لاره وړاندیز کې دغه راز د حقوقو ساتنه مسأله بحث دی او نړیوالو باندې فشار راوړي. یعنی مطلب کومه محتوا چې په دغو مسایلو کې چې ما په بحث وکړ دا د دغو هدف لپاره کیږي چې نړیوالو توجه وکړي او نړیوال په دغو موضوعاتو کار وکړي تر څو افغانستان ته پروژې ورکړي او افغانستان کې شنونکي خبریالان او رسنۍ په دې باندې کار وکړي. نو دا هغه موضوعات و چې نړۍ غواړي او نړۍ ورسره ضرورت لري او ټولې پروژې په اوس وخت کې په همدغو څو مسایلو باندې دایریږي. نو هیله ده چې دا بحث مو خوښ شوی وي. د نورو بحثونو لپاره زموږ یوټیوب سبسکرایب کړئ.